د الله رسول فرمایي دی زمانه به راشي لور به و مور ته امر کوي ولاړه څه موره ما ته چای راپخې کړه دغه یې دا که نه زوی به پلار ته وایي چې بابا ستا دماغ سم کار نه کوي ته به دې کار څه پوهېږې ګرځه زه پوهېږم که ته پوهېږې هغه به نو شپېته کاله تېر کړي بیا به وزوی ته دا نری کار په لاس ورکړی بیا به دی راولاړ شي پلار ته به وایي بابا ستا دماغ کار نه کوي په ما ځان مه وینه په ما ځان مه د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې زوی راولاړ نشي خپل پلار مړ نه کړي اخبار کې نه ګورئ ټیک شو تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې ورور مړ نه کړي دا خو نه تی تندر معلومیږي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې امسایه قتل نه کړي تر هغه ساعته قیامت نه راځي د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي دا د مکې غرونه به سره څیرې کړي د مکې غرونه دا به سره څیرې کړي او بلډنګونه به دومره بلډنګونه جوړ کړي چې تر غرو بلا بالای تر غرو هغه کم ځای دی ورسه مکه شریفه وګوره ټاور یې وګوره نیم جهان جنې معلومیږي نیم جهان د دې ځایه څه یارو څونه لري دا د دې ځایه څه ګړۍ معلومیږي ورسه وګوره اوس د شیخ محمد بن سلمان په برکت باندې نایټ کلبونه خلاص بالکل تبوا یورپ دا د ټرمپ خوشاله کوي لایسنسونه د ښځو عام کو ډرایوینګ چې دی هغه کوي دا هغه رقم اوس ولاړې مطلب نوکرۍ د ښځو عامې شوې سفیره شوه نجلۍ د سعودي ده هغه ولاړه په امریکا کې د سعودي د خوا سفیره شوه د محمد رسول الله شعار د محمد رسول الله وطن دی تباسو دی عام سو دا اوس اعلان چې وکړي د شیخ محمد بن سلمان چې ویل وروره پخوا به خلک دوبۍ له رتلل د سمندر پر غاړه به څه کول هلته خپل سمندر ورته جوړ کړي دلې راځي ډېر پخوا به د 50 لکه کسان بار تلل دا اوس کال کې چې حساب وکړي تقریبا 10 لکه کسان کم سوي وو هغه دلې نږدې چې وایي روپۍ به موږ دلې ګټو دا د الله رسول فرمایي بیا د الله رسول فرمایي و یار به د یار سره مشوره کوي د پلار سره به مشوره نه کوي یار سره مشوره کړې د خبرې ټولې خبرې کړې دي د پلار ځای چې راشي د پلار سره مشوره نه کوي دا خبره ده دا که زه درواغ درته وایم خو ته وایې چې مولوي صاحب دا خبره دې درواغ وه دا دې درواغ وه ټولې خبرې د خپل وطن د خپل کور خبرې درته کومه ځکه زلزلې چې دی هغه راځي د الله رسول فرمایي حضرت عمر فاروق فرمایي چې په کومه علاقه کې غلطې فیصلې کېږي هلته به چیش کېږي هلته به زلزلې چې دی هغه راځي ورسه سپریم کورټ لره ورځي دی مغه آیاتونه لیکلي دي ترازو یې جوړ کړی دی بیا چې ورسې په 15,000 په 10,000 بیا د ججانو پورې کار لري یو په کروڑ روپۍ دی یو په 2 کروڑ روپۍ دی یو په 10 لکه دی یو په 2 لکه دی ورسه ستا د یتیمو د کونډې کور به یې جج بم په خبرې وکیل بم په خبرې ګواه بم په خبرې فیصله به د هغه چا په باره کې وسي چې چا پر دې باندې قبضه کړې وه د الله رسول فرمایي بیا تاسو زلزلو ته ځانونه ټینګوئ بیا د عایشې صدیقې څه پوښتنه وسوه چې اشد زلزله چې وسي دا عذاب دی ول د مسلمانانو دپاره عذاب نه دی سبق نصیحت دی د کافرانو دپاره عذاب دی د کافرانو پر کافرانو چې زلزله وسي دا عذاب پر مسلمانانو چې وسي دا سبق دی دا عبرت دی دا نصیحت دی اوس که ته عبرت ځینې اخلې نصیحت ځینې اخلې سبق ځینې اخلې ستا خوښه ده که نه نو بیا به زلزلې عامې او زلزله عامه ده که نه ده د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي قومونه به سره تقسیم سي دا پلانه دا خلجۍ په خلجۍ کې 40 پښې بس هلته د دې کلي چې ورسې پر دیوالو قومي اتحاد ابل کاکړای ابل پلانې دورانیان ځه د الله رسول فرمایي بیا به یو د بل سره وژني نه منئ ورسه میزیا ډېره راورسه نه منئ ورسه ګلستان راورسه نه منئ ورسه قلعه عبدالله دا نږدې ځایونه زه درښایم ټیک شولو ګروپونه به سي قومونه به سي ګرو در ګرو به سي بس دا به بیا یو د بل چې سره کوي جنګېږي مړي به سره کوي ورسه ویې ګورې کې نوې کړې زما لاس را کاټ کړي ورسه یې وګورئ صحیح شو د الله رسول فرمایي مرګونه به عام سي مرګونه
سړی ناست کوي بعد مړ دا د قیامت علامه ده. او د الله رسول فرمایي زمانې به ډېرې سره قریبې سي. والله تیره جمعه اوس جمعه که به موږ ته دا محسوسیږي چې په مابینځ کې نیمه ورځ تېره سوه که اووه ورځې تېرې سوې، والله دا به تاسو اندازه ولګوئ چې کوم څوک خاص کر کرایهداران دي هغو ته بیا ډېر ته راپور کوي کال څنګه راتېر سو، بیا سړی جوړ یې روغ یې څه مست یې څه یې ژوند برابر یې، دا خو بیا وایي څنګه زه خو والله بله روزه دی په یاد لري ستا سره چې ما اول روزه مات وکړې لکه پرون چې زه ورته ګورم. دا د الله رسول فرمایي داسې به زمانې سره رانږدې شي. اوس د الله رسول فرمایي خسف و مسخ و قذف. اوس به خلک په مځکه ننوځي. د الله رسول فرمایي سهار به خلک راپورته شي سره وایي به فلانی کلی وایي په مځکه ننوتلی زلزله سوې ده بس فلانی کلی او بیا به چې شي رنګونه به د انسانانو نه وي. ډېر پخواني کسان وګورئ زه چې نمونه در واخلم تی به وایي جا مولوي صاحب تی رنګونه وګورئ والله د انسانانو رنګونه نه څه د غېږې نه بېلېږي. او بیا به چې شي بیا وقصف ډبرې به ورباندې ووري ډبرې اوس نو ورسه وګوره ډېر قومونه وګوره چې الله رب العزت دا ژلۍ ډبرې نه دا چې شي ورسه دا زموږ تی باغوله سږ کال ورسه دې ولې کورونه خراب شو. خیر الله رب العزت دې پرده وکړي. الله دې په داسې عذابونو نه وژني. الله دې زموږ هغه ګناه چې زلزلې ورباندې راځي الله دې موږ ته معافي وکړي. یا الله موږ معافي غواړو، موږ استغفار وایو، موږ عفو غواړو، موږ توبه باسو. یا الله ته پر موږ داسې حالات مه راولې. پر کشمیر چې راغلی دی یا الله ته دې مسلمانانو پرده وکړي چې کوم بیماران دي زخمیان دي هغو ته صحت ورکړي. یا الله چې مړي دي د هغو شهادتونه قبول کړي. یا الله د مسلمانانو سې چپه کړي. یا الله د مسلمانانو سې چپه کړي. یا الله د کافرانو پر کور برابره کړي چې بیا موږ د دې تماشې وکړو. موږ د دې تماشې پر اسرائیل برابره کړي. یا الله پر امریکا او پر هغه کافرانو چې زموږ وطنونه را تباه کړو مسلمانان یې تباه کړو پر هغو یې برابره کړي. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ رانصیب کړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد